بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ولایت زندجان ولسوالۍ د زلزلې مرکز و. کله چې هلته زلزله شوې ده قریب یو ساعت ته نږدې د امارت ټول هوایي ځواکونه هلته رسېدلي دي او هغه زخمیان یې راپورته کړي دي او بیا یې په سرخب کې شفاخانې ته رارسولي دي. وروسته هلته چې کوم خدمتونه په کار وو زمیني قواوې رسېدلي دي، زخمیان یې راایستلي دي او خلک یې هغه کسان چې تر خاورو لاندې وو هغه یې راایستلي دي. باید ووایم امارت له اوله وهلته بیا تر دې اوسه پورې الحمدلله مصروفه ده. خپل ټوله توانایي هغه که عسکري وه که ملکي وه هغه یې کارولې ده. په دې منطقه کې هغه څه چې مناسب وو هغه یې کړي دي. لکه د مثال په ډول خوراکي توکي ورسول، کمپلې هلته ورسولې، خیمې ورسولې. تر ټولو لویه مسله د چښنګ د اوبو وه چې هغه مشکل یې حل کړو. هلته په اصطلاح بورونه ورته ووهل او هغه کاریزونه چې راتلل د زلزلې له وجې شاړ سوي وو، هغوی ته دا لویه مشینري ورسول، هغه یې بیرته جوړ کړل، هغه لاره د اوبو یې خلاص کړه تر څو خلک استفاده ځینې وکړي. همداراز په دې منطقه کې ډېر زیات مالونه وو، حیوانات هغه یې ټول دلته تږي وو، بې خوراکه پاتې وو، هغوی ته خوراکي توکي ورسول. د هغوی هغه مشکل که شپه ورباندې راتله دلته وحشي ځناور ګرځېدل، هلته مجاهدین فعاله شول او ټوله منطقه یې په امنیت کې واخیستله. نو تر دې اندازې پورې کار سوی ده. لوی مشکل دا و چې د خلکو لپاره سرپناه نه وه. په دې سبا باندې هلته کامپونه جوړ شولو د خلکو لپاره چې کوم شی د دوی ضرورت و. دوایانې ورسېدلې، خلکو ته مریضان زیات وو، ډاکټرانو ټیمونه ورسېدل. هر هغه څه چې مناسب یا ضرورت و د خلکو امارت هېڅ دریغ نه ده کړی. که هوایي قواو ته ضرورت هغه یې وکارولې او که زمیني هغه یې وکارولې. کمیسیون طبیعي خبر ده چې دې موضوع ته امارت ډېر زیات متوجه و او دا غټه فاجعه وه. امارت د دې لپاره یو مستقل کمیسیون وټاکو او په دې کې د اسلامي امارت لوړ رتبه چارواکي وټاکل چې هغه د وزارتو په سطحه وو. د انکشاف دهات وزارت معین محترم مولوي شرف الدین صاحب هغه د دې کمیسیون مشر وو. پر ترڅ کې ورسره د ملي دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت، د اطلاعات کلتور وزارت، همداراز د سرې میاشتې د ټول غړي پکې، ټولو وزارتونو ریاستونو غړي پکې وو. کله چې د کمیسیون په کار پیل وکړ د هغوی هغه اولنی کار دا و چې هلته کوم بنیادي کارونه دي هغه وکړي. لکه د مثال په ډول کیمپونه لګول، نور هم زیاتول. همداراز د دوی لپاره د کورونو ترتیب چې دا خلک سرپناه پیدا کړي. بیا چې کله دلته کمیسیون کار وکړو او هغه مشران هلته له ساحې نه یې لیدنه وکړله، ترتیب یې جوړ شو. بیا د کمیسیون کې کومه کمیټه وه هغه کمیټه د دې لپاره موظف کړل شول چې کارونه مخته بوځي. هغه کوم ضرورتونه چې په راتلونکي شپو ورځو کې د دې خلکو دي هغه ورته حل کړي او هغه د کورونو نقشه چې کوم ورکړی وو هغه کورونه جوړ کړي. په کومه طریقه ورته جوړ کړي، د خلکو نور کوم ضرورت دی هغه ورته حل کړي. مهمه خبره دا وه چې دا کوم خوراکي توکي چې کوم د دوی ضرورت و تر ډېره حده د دې مشکل حل سو. لو خبره دا وه چې هم دا مرستې او کومکونه هماهنګ کړي او خلکو ته په جای ورسوي او بل د دې لپاره مستقل کورونه جوړ شي. ځکه کوم شی چې فعلا د دوی ضرورت و لکه سرپناه او خوراکي توکي، ډاکټران، دوایانې هغه خو وسول. خو داسې په طول د مدت سره د خلکو ته په کار وځي. دا منطقه ته دا جای ده، د دې خلکو هدیرې دلته دي، دا خلک مالونه دلته لري. نو هغوی ته باید دلته مستقل کورونه جوړ شي تر څو دا کورونه دوی کې واستېږي. نو اوس هغه کمیټه کار کوي. کمیسیون خپل کار چې کوم مسؤلیت ورکړل شوی و هغه یې وکړو. موږ مخکې وویل چې کمیسیون ته د اسلامي امارت له طرفه 100 میلیونه افغانۍ ورکړل شولې. همداراز پرون ورځ وزارت دفاع 100 لکه افغانۍ ولېږلې. همداراز ځینو شرکتونو
لکه د مثال په ډول موږ عزیزي شرکت یادولی شو 200 میلیون روپۍ لیږلي دي. همداسې ډېر نور زیات خیریه بنسټونو هغوی لیږلي دي. اوس د کمیټې دا کار دی چې دغه کوم عواید چې به د زلزلې لپاره لري خلکو کومکونه کړي دا منظم او منسجم شي. د هغوی لپاره ضروري چې دا کمیټه دوامداره کار وکړي ځکه دا د یوې ورځې 2 ورځو کار نه ده. په دې منځ کې ژمی را روان ده، یخ را روان ده، نو اوس به دا مزید کار کوي او کومکونه داسې نه شي د امارت له طرفه و او نور څه نه. د افغانستان خلک خیریه ټولنو الحمدلله ټولو خپله برخه واخیستله. له ډېرو ولایتونو نه د ځوانانو ټولنې، د خانانو ټولنې، همداراز هلته ځینې شوراګانې دي هغوی خپلې پیسې ولېږلې. د هغه صرافانو یا تجارانو چې کوم ترتیب لرو هغوی په خپل حساب باندې دلته پیسې ولېږلې او هغه په خپل ترتیب سره هلته رسېدلی دي. همداراز خارجي کومکونه هم د یادولو وړ دي چې دوی ډېر زیات کومک وکړو. د مثال په ډول ترکیې هیواد، ایران هیواد، قازقستان، ازبکستان مختلف قسمه مرستې ولېږلې. همدانن د ازبکستان هیواد د رئیس جمهور خاص استازی عصمت آقا راغلی و، 100 ټنه مواد یې راوړو، په دې کې خیمې هم وي، دوایانې هم وي، نور هغه څه چې لازم و هغه هم و. او موږ له دوی نه مننه کوو. دا د ازبکستان هیواد د رئیس جمهور خاصه مرسته وه. همداراز د ترکمنستان هیواد لخوا مرستې را روانې دي، دغسې د ایران هیواد لخوا او دغسې د امارات متحده له طرفه. ورسره هغه نړیوالې مؤسسې لکه اوچا چې دوی اوس د کلسټر په سیستم باندې کار کوي، دلته مخته بیا یې د ملل متحد ډېرې مؤسسې له دوی سره موجودې دي، د هغو ټولو په سطحه باندې دوی کار کوي. هغوی ډېر زیاتې مرستې وکړلې، ملبوسات یې راوړلو، دلته خلکو ته خیمې راوړلې، اوبه یې راوړلې، دوایان یې راوړلې، ټیمونه یې ولېږل. قازقستان هیواد چې نن یې تقریبا 50 کسه ټیم ورسېدو، هغه ټول د نجات ګروپونه وو، هغوی وروسته مرستې هم را روان دي. نو دغسې مرستې دي چې خلک یې کوي. موږ په دې مطمئن یو چې انشاءالله د دې زلزله ځپلو خلکو لپاره پوره خدمت وکړو او هم هغه څه چې له خارجه راځي یا د افغانستان له ګوټ ګوټ نه خلک یې رالېږي هغه منسجم کړو او په یو ترتیب باندې د خلکو ته دا مرستې تقسیم کړو. دا کمیټه د همدې لپاره جوړه شوې ده چې دا کومکونه په داسې طریقه تقسیم شي چې په هغو کې شفافیت موجود وي. د هغه لپاره هر هغه څوک چې راځي هغه موږ سره رابطه کوي. موږ خپل ترتیب د هرې کمیټې خلک معلوم دي، مشران هم شته، هغوی بیا لازم هدایت کوي او د ترتیب له مخې هلته تقسیموي. یعنې دا کوم کومکونه چې هر څوک یې راوړي دا په ترتیب سره ورکول کېږي. په دې خاطر باندې چې یا دا مرستې هلته داسې نه شي ضایع شي او یا داسې نه چې کوم شی خلکو ته رسېدلی تېر دومره بیا ورته ورسوي. اصلا د ضرورت شی ورته رسېږي او نور په وخت ضرورت کې بیا استعمالیږي. موږ په دلته په هرات کې په میدان هوایي کې خپل ډیپو لرو او په ضد حوادث ریاست کې خپل ډیپو لرو چې دا ټولې مرستې منسجم کېږي او بیا په وخت سره په ترتیب سره د زلزلې خلکو ته رسېږي. لوی مقصد دا دی چې د دې خلکو د 2-3 شپو یا د موقت وخت لپاره مشکل نه کړو، حل دایمي مشکل حل کړو. د خلکو کورونه لاسه ورکړي دي، مالونه لاسه ورکړي دي، شهدا خو د دې لپاره اساسي کورونه جوړ شي او امارت دا وعده کړې چې موږ به کورونه ورته جوړوو. بل خوا د دې لپاره چې کومې مرستې را روان دي هغه په وخت سره په تدریج سره دوی ته ورسو چې خدای نقص هلته ضایع نه شي. هغه خوراکي توکي چې دلته دي هغه که موږ ټول یو دم دوی ته وربار کړو شاید هغه ضایع شي. نو موږ دلته ډیپوګان ورته جوړ کړي دي او په هرات کې هم په میدان هوایي کې کومې مرستې له هوا له راځي او هم زمیني مرستې. نو آینده پروګرام دا دی چې د دې لپاره د اساسي کورونو غم وکړو او کورونه ورته جوړ کړو.
تر څو دوی خپل ژوند ته دوام ورکړي او دغه مرستې چې موقتي راځي په دې کې شک نشته چې دا خوراکي توکي به یې موږ ورکوو او یا نغدي مرستې راځي هغه ورکوو خو هغه د دوی په ښه نه دي په دې خاطر باندې چې دوی باید خپل کور ولري خپل ژوند ولري هغه موږ ورته برابر کړو او د ټول وخت لپاره د دوی غم وکړو زه په ټولو ممالکو ټول هغه خلک چې د نړۍ حصه دي ټول هغه ممالک په هغوی باندې غږ کوم چې دا زلزله یو طبیعي آفت و د الله تعالی له طرفه په دې کې باید د دې مظلومانو د دې خوږ خلکو لاسنیوی وکړو دا د موږ تاسې ټولو مسؤلیت ده او دا هم یو بشر ده موږ باید بشري حقوقو ته په کتلو د دوی حق ادا کړو زلزله ځپلو ته مې دا پیغام دی چې دوی باید له صبره کار واخلي او دا په تقدیر کې لیکل شوي وو البته مشکلات به وي هغه کوم خلک چې الله پاک واخیستل د هغوی نعم البدل غواړو له الله تعالی نه ورته او صبر ورته غواړو او هغه چې دنیایي شی کم څه موږ به کوشش کوو چې هغه څه چې دوی دنیاوي ضرورت و هغه ورته پوره کړو البته له صبر او تحمل نه کار واخلي موږ اخته یو کار ورته کوو انشاءالله څومره وس چې لرو امارت د اسلامي امارت مشرتابه مکمله توجه کړې ده او لابې کوي موږ ته ډېر خاص هدایتونه سوي دي یو مثال یې دا ده چې د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله خپل هغه شخصي د ډاکټرانو ټیم او د کومک رسولو ټیم هغه هم دلته د هغوی په خاص هدایت راغلی ده خدمت کوي په هغوی کې ډاکټران دي امبولانسونه دي علي قدر رئیس الوزرا صاحب چې 100 میلیونه افغانۍ د دې لپاره تخصیص کړی موږ ته شفاهي دا وویل په مجلس کې چې تاسې به ځئ هلته شپه ورځ به یې وکوئ او د دې خلکو خدمت وکوئ نو خواست مې دا ده چې د خلک لږ انتظار وکړي تر څو دا مشکلات حل شي او له صبر او تحمل نه کار واخلي او هغه نور ولسونه چې دا زلزله ویني او دغه مظلومان ویني هغوی د دوی په سر باندې د رحم لاس تیر کړي او دوی ته هر هغه څه چې الله پاک د خیریه ټولنو ته مالدارو سرمایه‌دارانو ته او تجارانو ته ورکړي هغه د دوی په خدمت کې عرضه